سکول کالج سره او یا جاب سره یوټیوب ته موږ څنګه ټایم ورکو او د ورځې ورته څومره ټایم ورکول پکار دی. نن سبا دا کوېسچن ډیر زیات عام دی. زیاتره سټوډنټ غواړي چې په یوټیوب باندې کار وکړي، خو د هغوی په زړه کې دا یره وي او دا سوچ کې وایي نه چې په یوټیوب باندې موږ کار سټارټ کړو نو زموږ سبق ورسره خراب نشي. نو په دې وجه باندې نن په دې ویډیو کې به درته زه څه داسې لارې ښیم، داسې طریقې به درته ښیم چې کله زه په خپل سټوډنټ وم، په کالج کې وم، په 11 کلاس کې وم، نو ما په خپله یوټیوب ته به څنګه ټایم ورکاوه او دغه طریقې زه تقریبا په 15 کالو کې ما زده کړي. په دې 100 منټو ویډیو کې به تاسو سره شیر کوم. او صرف دا نه بلکې بیا به زه کله کار ته تلم، مطلب په فیکټري کې به مې کار کوم یا په سکول کې به مې جاب کوم، نو په هغه ټایم کې جاب سره به ما یوټیوب ته څنګه ټایم ورکوم. نو که تاسو دا مسله وي، نن در سره یو سیمپل خو ډیر زیات مفید پلان شیر کوم. په فرست نمبر باندې زه تاسو ته دا مشوره در کوم چې یوز ټایم ګیپس. خو زه د ټایم ګیپس مطلب سره په دې سیز باندې د پوهېدلو لپاره زه تاسو ته خپل مثال در کوم، نو تاسو به اتوماتیکلی ورسره پوه شئ. او زه تاسو ته داسې مویلی یم چې دغه ټایم ګیپس چې کوم دی که نه، د زما د یوټیوب په کامیابۍ کې ډېر زیات غټ کردار ادا کړی دی. د دې مطلب دا دی، فار ایګزامپل زه زما ویښته وړم نو په سکاوه کې یا په نهیخانه کې خامخا زمانه به 2 کسان مخکې یا به 3 کسان مخکې، نو ما ته پته لګي چې ګنټه یو نیمه ګنټه دلته زما لګي، زه به انتظار کوم. نو زه داسې کار نه کوم چې راشم په کرسۍ کې کښېنم او هغوی چې کومه ګانه لګولې ده میوزیک هغه زه اورم. نه، د دې لپاره دلته په نهیخانه کې زه چې سم کولی شم زه هغه کوم. لکه فار ایګزامپل زه داسې نه کوم چې همدلته په نهیخانه کې کښېنم او سکرپټ لیکم. نه، دا د سکرپټ دپاره صحیح ځای نه دی. خو دلته زه د بلې ویډیو دپاره ریسرچ کولی شم. موبایل به راسره یوټیوب به کولاو کوم او زه به لګیا شم د نوي ویډیو په باره کې به زه ریسرچ کوم، خو همداسې به نه کښېنم. او دا ریسرچ څنګه کېږي په کورس کې ښه په ډیټیل سره په تفصیل سره دا ټول هر څه موږ تاسو ته ښودلي دي. که چېرته زه ریسرچ نه کوم نو بیا زه د تمنیل د آیډیا په باره کې سوچ کوم. لکه فار ایګزامپل په موبایل کې زه تمنیل جوړ کوم د خپلې ویډیو لپاره، د نیکسټ ویډیو لپاره ټایټل یا دغه شیانې زه چې څه کار م کولی شم نو هغه زه دلته وکړم. او صرف دا نه، کله به چې زه په سکول کې وم یا په کالج کې به وم نو کور ته به چې راتلم کم از کم 1 ګنټه به زما په پلین کوچ کې لګېدله. نو په ګاډي کې به زه ناست وم او ما به همدغه شیانې کارونه کول. کم کارونه به چې ما ته پاتې وو ما به هغه کول. که چېرته هېڅ څه به م نه وو یا مطلب زه به ډېر هم ستړی وم که نه، نو د نوي ویډیو په باره کې به ما سوچ کوم. ما به ځان سره ذهن کې به مې دا خبرې هم کولې چې مطلب زه به خپل کار څنګه امپروف کوم. او هری پوټر به تاسو پیژنئ که نه، هغه کتاب چې چا لیکلی دی او هغه په هغې باندې بیا مووي هم جوړه شوه. هغه مطلب په دنیا کې ډېر زیات مشهورترین کتاب هم دی او مووي هم ده. $1,000,000 بزنس دی یا تاسو ویلی شي $1,000,000,000 بزنس دی. نو هغه ښځه وایي که نه، وایي زه په یو ځای کې زه په ټرین کې روان وم چېرته او بهر مې کتل هسې دغه د دې څیز آیډیا چې کوم ده که نه، په هغه ټایم کې زما ذهن ته راغلله. نو همدغه شانتي زه تاسو دا مشوره در کوم چې کیدای شي ستاسو ټیچر لیټ راځي او د هغې لپاره تاسو ویټ کوئ یا مطلب بس ته انتظار کوئ. تا ته به پته چې په کوم ځای کې ته انتظار کوې، په کوم ځای کې ستا ټایم لګي. نو په هغه ټایم کې هغه ګیپ نه دی، هغه خالي جګه هغه فیل کا او بس د هغې نه کار واخلې. د دې سمپل هم دا مطلب دی. په دویم نمبر باندې میک ټایم. د میک ټایم مطلب دا دی که نه، ګوره ته چې کله ټیک ټاک کې کله فیسبوک کې، نو دا داسې نه چې ته په دې ټیم کې مصروف یې، تا په دې ټیم کې ځان مصروفه کړی په یو داسې څیز کې چې د هغې تا ته هېڅ فایده نشته. اوس په موجوده وخت کې به ته لږ وخاندې، خو وروسته چې ته کله ټیک ټاک کېږي که نه، نو ما ته پته ده تا به خپل ضمیر ضرور ملامته کوي، درته به وایي چې هسې ټایم نه ضایع کړو. ګوره ښه، کله چې یو کس د اسمان نه راخوشي کړي نو دا به ځمکې ته راورسېږي او راوبه غورځېږي. خو دا ټیک ټاک او فیسبوک نه دي، دا همداسې ښکته ځه که نه همداسې ځه ازاده د ګنټو پورې لګیا اوسه، د دې اختتام نشته، د دې اخیره نه راځي. نو مهرباني وکړئ دغه ټیک ټاک فیسبوک دا ستاسو ډېر زیات ټایم ضایع کوي. که زه درته ووایم که نه، په دې تېره یوه هفته کې ما به ټوټل 2 ویډیوز هم په ټیک ټاک باندې نه دي کتلي، مطلب 2 شارټس مې هم نه دي کتلي. ځکه الحمدلله زه کار کوم په خپل سکرپټ باندې، مطلب چې کوم کار مې دی صرف په یوټیوب باندې نه. که په ژوند کې کامیابېدل غواړې که نه، زه درته دا نه یم چې ټیک ټاک او فیسبوک دا مکمل ډیلیټ کړه. که ډیلیټ یې کړې ډېره ښه خبره ده، خو که چېرته مطلب ته ډیلیټ هم نه کړې که نه، نو داسې کار وکړه چې په خپل لیمټ کې یوز کوه. بس ځان سره دا وعده وکړه چې 15 منټو نه به زیات زه ټیک ټاک نه یوز کوم، 15 منټو نه زیات به زه فیسبوک نه یوز کوم، یا یو ورځ به ټیک ټاک یوز کوم، یو ورځ به فیسبوک. څه دومره ضروري خو نه دي، ته ول خپل سوچ وکړه، دغه ټایم راواخله او دا یوټیوب ته ورکړه. نو د دې خبرې درته زه ګارنټي در کوم چې انشاءالله ته به د تعلیم سره سره په یوټیوب باندې کامیاب شي. او که چېرته ستا یو جاب یو کار نه دی خوښ، نو په نږدې وخت کې به ته د خپل کار نه الله به درته خلاص کړي. لکه څنګه به چې ما
په پرایویټ سکول کې ټیچینګ کوم په زیاتو ویډیوز کې مارته وی مختلف قسم کارونه مې کړي دي خو هغې سره سره ما یوټیوب ته ټایم ورکوم ما ته پته و چې زما لپاره څه صحیح دي او څه زما لپاره صحیح نه دي نو الحمدلله یو ورځ داسې راغله چې زموږ چینل مونټایز شو په یوټیوب کې الله کامیاب کړو په تھرډ نمبر باندې موږ سره دی که نه ټیچ وټ یو ډو دا ډېره اهم خبره ده زیاتره خلک وایي که نه چې صحیح ده زه په یوټیوب باندې کار سټارټ کړم خو زه په یوټیوب باندې څه کوم یو خو په کورس کې په ډیټیل سره درته مونږ ویلي دي چې په پرسنل برانډ باندې به څنګه کار کوي په یوټیوب اټومیشن باندې سلیبریټي نیوز باندې خو درته ان شارټ وایم که نه ته چې کم یو کار هم کوې نو هماغه په یوټیوب باندې ټیچ کوه زما د خبرې مطلب دا دی لکه ما به چې په سکول کې ټیچینګ کوم نو ما به خلکو ته انګلیش ښودو نهم لسم ته ټینسز وغیره دا به ورته ما ښودل همدغه څیز زه رالمه او ما په یوټیوب باندې ما سټارټ کوم نو هلته ما شپږ نیم زره اخیستلې او هغه یو ویډیو تاسو وکتلې د 40 منټه ویډیو موږ ته چې کوم دی که نه تقریبا 3.5 لکه روپۍ میلاو شو تر نن تاریخه پورې د هغې ارننګ موږ ته راځي نو هلته مې په سکول کې خو ټیچینګ کوو دلته مې په یوټیوب باندې سټارټ کوم همدغه څیز بیا ما مخ په وړاندې بوتو په دې کې موږ ته ډېر څه په لاس رالل بیا چې کله ټایم راغی نو په امیزون باندې ما کار سټارټ کو بیا داسې ټایم راغی چې انګلیش او هم امیزون دا دواړه یوټیوب اټومیشن ته مونږ پرېوستل ځکه چې ما ته په یوټیوب اټومیشن کې نور څه وښکارل چې هغه نه په انګلیش کې ما ته میلاوېدل او نه ما ته په امیزون کې میلاوېدل ټول خلک هم داسې کوي علي ابدال که چېرته تاسو پیژنئ که نه نو هغه یو ډاکټر و یوټیوب چینل یې جوړ کړو چې کله د یوټیوب ارننګ وکتو نو هغه هر څه ته هیر شو ډاکټري ورته پرېوست اوس یو غټ یوټیوبر دی د هغې ذکر مونږ په ډېرو ویډیوز کې کړی اوس بیا د هغه چینل ته نه ځو نو په درېیم نمبر باندې دا مشوره در کوم که نه چې کیل 2 birds with one stone سم چې کم کار هم چې کوې سم چې ټیچ کې نو راشي هغه په یوټیوب باندې ښایي په څلورم نمبر باندې موږ سره کنه د 2 hour رول اوس دې مطلب دا دی کنه چې که ته مطلب ډېر هم بیزي کنه نو داسې کار کوو چې کم از کم 2 غنټې یوټیوب ته ډیلی ورکوه لکه فار ایگزامپل نیمه غنټه را سره په سهار کې ده نیمه غنټه ورکوه بیا به ماسپښین کې نیمه غنټه ورکوه همدغه شانې په کم ټایم کې چې ته ورکولی شي نو په هغه ټایم کې نیمه غنټه 15 منټه دغه شانې ورکوه او ټول نه بهترین کار دا دی کنه چې ته مطلب دغه 2 غنټې دا ول په یو ځای باندې ورکې 2 hours رول د دې مطلب هم دا نه چې 2 focused hour مطلب چې ټوټل 2 غنټې ولې ته ورکې په یو ځل باندې په دې کې ته فوکس یې یا په دې کې مطلب ته په تمنیل باندې کار کوې په سکرپټ باندې کار کوې او سم چې تاته مشکل وي په هغې باندې کار کوې نو داسې هم ته انشاءالله ډېر په اسانه باندې کامیابېدلی شي او یو ټیم به راشي چې همدغه 2 غنټې نه دي دا 2 غنټې چې نن تا ورکړې که دا داسې نه چې دا نن بس تا ورکړي یا ستا ضایع شوي دا به تاته ټول عمر فایده کوي لکه کوم ویډیوز چې موږ 2 کاله مخکې اپلوډ کړو که 4 کاله مخکې تر نن تاریخه پورې موږ ته ارننګ راوړي نو زه خو دا نشم ویلی چې په هغه ټایم کې ما هغه ته 2 غنټې ورکړي یا 15 غنټې مې ورکړي بس هغه لاړې تر نن تاریخه پورې دا موږ ته ارننګ کوي او موږ ته پیسې راوړي نو پنځم نمبر باندې مینیج انرژي د مینیج انرژي چې سمپلی درته وایم نو فار ایگزامپل ته وایې که نه دلته ته مونږ ویل چې 2 غنټې ول ورکوه او ته دا 2 غنټې راوړې په ماسخوتن کې ول ورکې په یو داسې ټایم کې چې په هغه ټایم کې به دا کې انرژي نه بیټري دې لوی او خوب درځي نو چې کله دا د خوب درځي بس بیا اوده شه دې ته ټایم مو ورکوه او که ته ورته ټایم ورکې هم د هغې هېڅ فایده نشته دی که سکرپټ لیکې د سکرپټ نشي لیکلی که ولیکې نو ډېر بیکاره سکرپټ به ولیکې تمنیل آیډیا ستا ذهن ته نه راځي ځکه خبره ټوله د ذهن ده د دماغو ده نو چې ستا فرش مایند نه وي ستا ذهن ته به آیډیا نه راځي نو په دغه ټایم کې یوټیوب ته ټایم مه ورکوه 6 نمبر باندې کیپ ویډیو سمپل ډېر خلک دا وایي که نه چې ښه زه صحیح زه سټارټ واخلم نو ما سره نه سټوډیو شته نه را سره مایک شته نه ښه نه بد ګوره په سټارټ کې که تاسو زموږ ویډیوز وګورئ که نه ډېرې زیاتې سمپل ویډیو وي هیڅ سم ورکې نه خو که چېرته د هغه ځای نه موږ شروعات نه وی کړی نن به دې ته موږ نه وی را رسېدلی زه تاسو ته دا وایم که نه چې صرف یو مایک را پیدا کړه په 1,500 2,000 روپۍ باندې به کېږي مایک او موبایل خو به هر چا سره وي د انټرنیټ کنیکشن نن سبا هر چا سره وي او به سټارټ واله یو دیوال سره خواږې کښېنم یو پرده ځان ته شاته ولګوي ګرین سکرین دی نه کنې سمپل پرده ځان ته ولګوه شاته او د هغې نه سټارټ واخله نو انشاءالله چې ستا په ویډیو کې ویلیو وي که نه خلک به پیدا کوي ته خلکو پسې مه ګرځه او نږدې وخت کې ستاسو چینل په همدې باندې مونټایز کېدلی شي که تاسو د هر یو غټ یوټیوبر چې کوم دی 10 میلیون او که 6 میلیون سبسکرایبرز یې که نه د هغه موسټ اولډ ویډیو وګوره اولډسټ ویډیو چې ورته وي نو تا ته پته ولګي چې هغه د کوم ځای نه شروعات کړی په تا په هغې کې فرق صرف او صرف دومره دی چې هغه سټارټ واخیست او ته سټارټ نه اخلي د ټولو نه غټه خبره هغه سټارټ اخیستل دي د یوټیوب په جرني کې هم په ژوند کې مطلب که په نور څه کې څوک کامیابي غواړي که نه هغه د سټارټ واخلي بس چې د هر ځای نه سټارټ د هر څه نه اخلي که نه سټارټ واخله په 9 نمبر باندې say no more often مطلب نه ده NO نو
د دې دا زده کا صرف یو دوه ټکي خلکو ته ښکاري کنه نو خو ډیرو خلکو ته دا نه ورځي. اوس زما اصل کې مطلب دا دی فار ایگزامپل ته کار کې د یوټیوب دپاره او ملګري درته کال وکړي چې راوځه که نه چکر ووهو، نو په دغه ټایم کې ته به ورته وایې نه، ځکه چې ستا لپاره د ملګري په دې ټایم کې اهم نه دي، ستا لپاره چې کوم دی په یوټیوب باندې کار کول اهم دي. نو صرف دا نه، صرف ملګري نه، ته ناست یې که ته سټډي کوې او که یوټیوب ته کار کوي، په دې ټایم کې چې کوم دی که نه تا ته ذهن ووایي چې مطلب د کتاب سایډ ته کښېږده او فیسبوک راواړوه یا ټیک ټاک راواړوه یا خپل واتساپ چیک کړه. نو په دې ټایم کې خپل دماغ ورته ووایه نو چې زما لپاره اهم کوم څیز دی. ګوره مونږ چې ناست یو که نه، که چېرته مونږ کار کوو، که دا کار زموږ دپاره هر څومره اهم وي، زموږ دماغ به مونږ ته بار بار دا وایي، بار بار به مونږ ته دا وایي که نه چې دا کتاب لاندې کړی، دا کار په ځای باندې پرېږده، بس ته بور شوې او بس لږ شانې ټیک ټاک کولو که لږ شانې فیسبوک کولو که په دې طریقه باندې خلکو ځان غرق و پرق کړو. بل ډېر داسې کسان دي که نه چې صحیح ده په ژوند کې ملګري چې کوم دی دا ډېر زیات اهم دي، خو ډېر داسې کسان دي چې هغوی به هره ورځ په ګینټو ګینټو خپل ملګرو سره ناست دي، فضول ګپ شپ به لګوي چې د هغې هېڅ فایده نه وي. نو زده کړه بس که په ژوند کې کامیابي غواړې که نه، وایټامین نو نه دی، وایټامین ان دې ته وایي. دا وایټامین ان دا خپل کړه سمپل. اوکې، بیا په اتم نمبر باندې سیټ کلیر ګولز. د سیټ کلیر ګولز مطلب دا دی، د دې څو مطلبونه کېدلی شي. په فرست نمبر باندې ورته ویم کله چې ما سټارټ واخیستو نو په هغه ټایم کې ما د موبایل په دوکان کې کار کوو، سافټویر هارډویر به مې زده کوم، نو د هغې ویډیو به ما اپلوډ کولې، زما انګلیس سره شکر د دې ویډیو به ما اپلوډ کولې، او بل زما د ذهن نه وتی چې سټوري وا که څه شو، خو د دې ویډیو ما اپلوډ کولې. زما دا خیال و چې د دې درې واړو که موبایل څوک زده کوي، هم زما چینل ته راځي، سټوري والا به هم راځي، انګلیش والا به هم راځي، بس به ډېر زیات کامیاب شم. خو دا زما ډېر غټ مطلب غلط سوچ و. یو کلیر ګول د ځان لپاره سره کې په هغه ټایم کې چې کوم دی که نه ډېر وخته پورې مونږ په چینل باندې خواري وکړه، خو هېڅ مزه یې نه وه. کله چې ما یو څیز په چینل باندې سټارټ کوم نو په هغه ټایم کې بیا زما چینل باندې سبسکرایبر راتله دا سټارټ شو. یو خو دا شو که نه. بل ته به د ځان لپاره داسې ګول کېږي چې فار ایگزامپل په دې دریو میاشتو کې به زه 1K سبسکرایبر پوره کوم. داسې ګول به ږدې چې هغه ستا په وس کې. اوس ته اوس سټارټ اخلې او ته رسېږي چې په دریو میاشتو کې به زه 1 لک سبسکرایبر پوره کوم، نو دې سره به ستا موټیویشن، ستا جذبه به ختمه شي. نو په دې دریو میاشتو کې که چېرته ستا 1K سبسکرایبر پوره هم نه شو، ستا 500 پوره شو، نو دا هم ستا لپاره غټه خبره ده. په سټارټ کې چې ستاسو په ویډیو باندې لس ویوز راشي که نه، دا لس ویوز خلکو ته څه نه ښکاري، خو دا هم ستاسو لپاره ډېره غټه خبره ده چې لس ویوز ستا په ویډیو باندې راځي، نو مطلب دا چې یوټیوب ستا ویډیو ریکمنډ کوي چې کله پرې لس ویو راځي 10 لک هم پرې راتللی شي. نو ځان دپاره سمپل ګول دا د ځان دپاره کې دی. او په نهم نمبر باندې اوایډ ملټي ټاسکینګ. د اوایډ ملټي ټاسکینګ مطلب دا دی که نه چې کله ته د یوټیوب دپاره کار کوې که نو په هغه ټایم کې په هغه ګنټه کې صرف او صرف د یوټیوب دپاره کار کوه. که چېرته ته سټډي کوې په هغه ټایم کې د بل څه سوچ مه کوه، صرف او صرف سټډي کوه. که ته کار کوې په یو ځای کې نو په هغه ټایم کې ته ګاګ سره لګې، نو د یوټیوب سوچ مه کوه، صرف او صرف په هغه څیز باندې فوکس کوه. په یو ټایم کې یو کار کوه. الله تعالی انسان ته یو دماغ ورکړي، دا په یو ټایم کې په یو څیز باندې فوکس کوي. اوس د دې څو مطلبونه کېدلی شي. په سټارټ کې ما داسې کسان کتلي چې یو چینل هم نه کامیاب شوی، 2-3 چینل چلی. نه، د کامیابۍ یو غټ راز دام دی چې په یو څیز باندې فوکس وکړه، صرف او صرف په یو څیز باندې فوکس وکړه، نو انشاءالله ته په دې کې کامیاب یې. که ته چېرته مطلب په یو څیز باندې لګې، کله په بل څیز باندې لګې، نو ته هېڅکله نشي کامیابېدلی. هر پښتو یو متل دی که نه، وایي په یو لاس کې 2 خربوزې نه نیول کېږي. نو که چېرته تاسو نیسئ دواړه به درنه وغورځېږي. په لسم نمبر باندې ریممبر یور وای. چې کله هم تاسو بور شئ که نه، او کله هم ستاسو مطلب زړه د دې نه موړ شي، داسې سټیج خامخا راځي خلک وایي چې یاره زما خو ویوز نه راځي یا مړه زما د وس کار نه دی، نو په دغه ټایم کې به خپل وای به د ځان دپاره رایادوي. د وای مطلب دا دی چې تا شروعات ولې کړی، تا شروعات د چا لپاره کړی. آیا ته خپل جاب نه د خلاصي لپاره دغه کار کوي، یا ته غواړې چې یوټیوب میلیونر جوړ شي. دغه شان یو وای، یو ریزن، یو وجه به در سره خامخا وي. زما وای څه شی و؟ کله به چې دغه ټیم په ما باندې راغی که نه، ما ویل زما خو ویوز نه راځي، زه په یوټیوب باندې نشم کامیابېدلی یا داسې، نو زما ذهن ته به څوک رالل، زما ذهن ته به خپل ځان رانغی. مطلب ما به د خپل ځان په باره کې دا سوچ نه کوم چې مطلب که سبا زه کامیاب شم، زه په فارچونر کې ګرځم او داسې به وي او مزې به وي. نه، ما به سوچ کوم د خپل پلار، مور پلار، درونو او د خویندو چې په هغوی باندې څومره سخته تېرېږي. که چېرته زه په ځان باندې دغه لږه سخته تېره نه کړم، دا کار جاري ونه ساتم، نو هغوی به ټول عمر همدغه شانتي د ذلالت ژوند تېروي. نو دغه یو څیز و چې دی به مطلب زه فیول کولم، او په ما کې به یو عجیب قسم جوش او جذبه
په ما کې پیدا کېدلی که باد به که باران به که یخني به که ګرمي به وه ما به کار جاري ساتو. نو دغه شانتي یو وجه چې کوم ده که نه دا به تاسو یاد ساتئ. نو بیا به تاسو هم دغه شانې مخ په وړاندې به روان استئ. که هر څنګه جم درته راځي هر څنګه مشکل رکاوټ راځي بس په هغې باندې به مخکې ورځئ. په 9 نمبر باندې په 11 نمبر باندې دا زه تاسو یو بونس درکوم. sacrifice for growth مطلب د کامیابۍ لپاره قرباني ورکړه. د قرباني مطلب دا دی که نه چې ګوره که تا ته 8-9 غنټې خوب کوې د 8-9 غنټې 6-9 غنټو ته راولې. زه اوس هم 6-9 غنټې خوب کوم. خلک وایي 8 غنټې ضروري دی. صحیح ده 8 غنټې به ضروري خو الحمدلله 6-9 غنټې چې کوم دی زما کلونه زما ټول عمر شو زه 6-9 غنټې خوب کوم او بالکل پرفیکټ یم ورسره. نو 6-9 غنټو ته خوب راوله. خیر دا نه وایم چې ته اوس 15 غنټې او 4 غنټې کې بیا به ټوله ورځ کار نشي کولی او د هغې هېڅ فایده نشته. نو کم از کم 6-9 غنټې خوب کوه او ټیک ټاک فیسبوک دا تاسو ته په راتلونکي وخت کې هېڅ هم نه درکوي. د افسوس نه علاوه والله کې دا تاسو ته هېڅ هم درکوي. استعمالوه ټیک ټاک هم استعمالوه فیسبوک هم استعمالوه خو په لیمټ کې استعمالوه. مطلب ځان دپاره یو لیمټ سیټ کړه چې 10 منټه به استعمالوم یا 15 منټه. که ته دا 6 غنټې همداسې مسلسل استعمالوې که نه ستا دماغ به تا ته دا ونه وایي بور به نه شي چې یاره بس که دا ته څه کوې تر څو چې ستا یو کار نه وي پېښ شوی. نو یو لیمټ سیټ کا خپل موبایل ته استعمال کېږي. یعنې ستا موبایل رابسې هم دا تا استعمالي لکه د غلامانو په شانې ټول عمر به د خپل موبایل غلام یې. غلام نور څه ته وایي؟ زموږ موبایل چې موږ ته ووایي چې کتاب په ځای باندې پرېږده ضروري کار په ځای باندې پرېږده ټیک ټاک چیک کوه موږ ټیک ټاک چیک کوو یا هسې فضول به موږ لاړ شو او وټساپ به چیک کوو. لکه دا وټساپ دومره ضروري دی زموږ په ژوند کې. ما خپل وټساپ ته 2 ټایمه ورکړي دي. یو د ماسپښین مونځ نه لږ شانې مخکې یو 10 منټه مخکې چیک کوم او یو په ماښام کې. بس د دې نه علاوه زه د سره چیک کوم نه ځکه زما سره په وټساپ نه دی او زه صرف وټساپ ته نه یم ناست. نو په دغه خبرو باندې عمل وکړئ انشاءالله چې په یوټیوب باندې څه په خپل ژوند کې به کامیاب شي.